مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر خاطری فرای صاحب مهرباني وکړئ سلامونه او نیکی هیلې شروع کوم په نامه د الله چې رحمان او رحیم دی او ډیره مننه چې ماته وخت راکړئ او زه همدغه اوس دغه لحظه د وظیفې څخه کار څخه خلاص وم نو وخت هم و چې ستاسو سره خبرې وکړم او ډېر خوشحاله یم چې دوستان مې ویني او په صفحې کې یو ځای او د دایم په شکل سره دعا کوو چې پاک خدای دې داسې ورځ راولي چې د باقي مانده عمر مو حداقل خپل په افغانستان کې تېر شي او زما خپل یو یګانه آرزو دا ده چې څنګه کولی شم یو وخت حداقل په یو مکتب کې یو معلم وسم دغه زده کړې چې مو کړي دي دغه څنګه کولی شم انتقال کړم خپل دغه باقي مانده د وطن ذخیرې همغه اولادونه او بچیان چې دا مې یو د ارزوګانو ده چې وګورم چې خپل ارزوګان ته به ورسکو ونه رسکو دعا یې کوو ورته نو زه غواړم چې داسې یو شی وایم د جنرال صاحب تاسو ته نور دوستان چې اوري چې دا زموږ او ستاسو ذهن چې دی دا د روانشناسۍ د نظره څخه 95% دا زما او ستا په لاس کې دی د څه شی ډکوو یعنې د سم شي ډکوو که د بد شي د مثبت شي فرهنګي صاحب د مونږ موضوع نن په روانشناسۍ باندې نه ده زمونږ موضوع د امریکایانو د طالبانو تړون د دوحې د تړون له مخې امریکایي اشغالګر له افغانستان نه په وتو دي ښه بېلګه د لوګر ولایت بیس ده چې یو تر ټولو غټ بیسونو کې د امریکایانو غټو بیسونو کې راځي په دغه باندې که موږ سره خبرې وکړو نن کوم د روانشناسۍ موضوع نه ده زمونږ خوش زما دا خبر چې دا په همدغه ارتباط د زوزبت داسې ورته راوړم چې دا زه او ته یو خپل دغه فکر او مفکوره څنګه کولای شو مثلا په حساب یعنی اجازه ورکړو چې په څه نظر ورته وګورو زه دوستان ته یو شی وایم زه خپله دا اوس په دنمارک کې ناست یم د خوشحالۍ نه یم ناست د مجبوریت تقریبا 28 کاله کېږي ښه دا اوس فعلا ستاسو ته چې یو خارجي هم یعنی یو مملکت هم زما او ستا په نفع په حساب هلته نه دي راغلي چې راسي او ما او تا ته خدمت وکړي هر یو خپل منافع لري لکه یو ژوندی مثال ورکړم دا 40 یا 43 کال کې زموږ په وطن کې جنگ دی کوم رئیس جمهور تر اوسه اعلان کړی چې 200 میلیون ډالر باندې زه سلا رانیسم دا سلا مو ته مفت راځي په څه خاطر راځي په دې خاطر چې راسي وروژنو داسې یو بل ورجو نو دا هر خارجي که هر څو نجر د دې وطن ووزي د غوندر زموږ او تاسو د وطن په نفع دی د غوندر سره جوړیږو تاسو باور وکړئ چې دوی خپل سلاوي دلته کنټرولوي یو خارجي هم فرعي صاحب ته بلې خواته لاړل موږ د افغانستان د انخلاف په باره کې وزو دلته کار څه شوي هغه شی اوس امریکان وزي دلته افغان وژنه نشته دلته غلام وژنه ده دلته د کابل د ګوډاګۍ مزدور اداره وژل کېږي هغه څوک وژل کېږي د امریکانو غلامي یې کړې ده تاسو څنګه مقدس جهاد ته افغان وژنه وایي نه دلته په کوم نظر ګورئ لاند راته ووایه دلته ډېر په ناګمان مه راتاوېږه لاند راته ووایه د امریکانو وتلو ته خوشبین یاستئ که نه بله جشن هم نیسو صحیح شو د هغوی له غلامانو سره د هغوی له مزدورانو سره باید څه وشي چې دغه جرم یې کړی امریکان یې راوستي د افغانستان ته اوس هم د امریکانو اشغال ته لابي کوي جنرال صاحب ما دغه دپاره تا کتاب لیکلی یو ور اجازه راکړه دغه لپاره 2 کلمې درته ووایم فرعي صاحب خبرې مو ډېرې اوږدې دي لطفا لاندې تا ته که زه 4 ساعته وخت ورکړم ستا روانشناسي نه ختمېږي لنډ خبرې راته نه یو دقیقه تاسو زما څه پوښتنه وکړه ما ورته د غوندر چې ته په خوشحاله کېږې لاس چنده په صفت یو افغان په صفت یو مسلمان زه خوشحاله کېږم چې دغه خارجیان چې زما وطن ته راغلي دي او په کورو کې په کندهار په فراه زه خپل د فراه په شینډان هر چېرته دوی هغه حملې کړي دي د دوی څخه خلاصم یعنی په حساب چې صاحب حداقل یو نفس خو به وباسم چې اوس خو آزاد شوم دا یو او بل شی وایم تاسو بل پوښتنه وکړئ چې د نور سره څه وکړو د نور سره موږ انتخاب لرو انتخاب څه معنا انتخاب په ښه او بد حالت کې په بد او بدترین حالت کې په ښه او ښهترین حالت کې زما او ستا وطن اوس فعلا په بد او بدترین حالت کې دی وینه جاري ده قتل عام دی لوږه ده بیچارهګان ګرم مړه کېږي دواړو خواو چې راغلي د مجبوریت په اساس اکثریت راغلي دي راسي موږ خپل مابین کې انتخاب وکړو انتخاب چې شي دی
په بد او بدترین ډاکټر صاحب تاسو بیا بلې خواته راغلی، دلته د بد او د بدتر خبره مونږ نه کوو، دلته د اشغالګرو انخلا دته په کوم نظر ګوري دغه تجزیه وکړئ. ولې مو هېواد اشغال شوی دا بیس ولې جوړ شوی، ولې بیرته خوشي کېږي، ولې له دغه بیس نه افغانان وژل کېد، امریکانو څه حق درلوده چې په افغانستان باندې اشغال وکړه؟ تیری و، تجاوز و، پر وطن باندې حمله وه، دا خیانتونه وسوه، هر چا چې ورسره کړي هغه کسان لیډران چې په سر کې خاینان وه، که دا کار هر قدرت وکړي، کې طالب کوي، کې هر څوک کولی شي چې دغه خاینان دار ته وځړي، یګانه نفر په صفت یو افغان زه به دعای ورته وکړم او ولاړ به ورته چک چک وکړم چې خدای دې تاسو ته خیر درکړي چې دا خاینان مو په حساب قتل کړه، مګر راځو بل چاته دا کټګوري چې د مجبوریت په اساس ده، دا خو ټول نشي وژلی، دا خو نشي قتل عام کوي، بنان دا خو دغه وطن بچیان دي، دغه افغانان دي، دواړو خواو ته کوي، د دوه سره باید موږ انتخاب وکړو. انتخاب مو چې دی سوله ده، موږ غیر د سولې بل لار نه لرو. هغه کسانو چې په حساب خیانت کړی، خیانت خو دغه ټولو کړی، چا چې د امریکانو تر وزر لاندې دلته غټ شوي دوی ټولو خیانت کړی. اوس هم د بین الافغاني مذاکراتو په منځ کې خنډونه جوړېږي، د کابل ګوډاګۍ اداره نه غواړي چې مذاکرات کامیاب شي. دغه خیانت ولې کېږي؟ له امریکانو سره د شوي تړون په مطابق باید امریکان له افغانستان نه ووځي. دلته ولې بهانې جوړېږي؟ ولې د دې په خاطر چې طالب بدنامه شي، طالب ته امریکانو ته بیا د راتلو زمینه برابره کړي. په کابل کې ژورنالستان، سیاسي شنونکي افغانان وژل کېږي، په تعلیمي ادارو باندې برید کېږي، پړه په طالب باندې په زور اچوي. آیا د دوی دغه کارونه به د دې لامل شي چې بیرته امریکان د افغانستان جګړې ته راوګرځي؟ امریکانو چې په افغانستان کې کومه ماته خوړلې، د خلکو د سیاسي شنونکو د سیمو د هیوادونو په خبر چې نور امریکان د دې جوګه نه دي چې افغانستان ته راشي، نو چې د کابل ګوډاګۍ اداره ولې په دې ځان نه پوه کوي چې نور امریکان دلته مات دي؟ دغه افغان وژنه تاسو بولئ، هر څوک چې بولي دې ته خو زمینه د کابل ګوډاګۍ ادارې به له دې نه چې له ملت نه بښنه وغواړي، ووایي چې یاره مونږ غلطي کړې، مونږ غلامي کړې، مونږ مزدوري کړې، مونږ وبښئ، په خلاصه غېږه طالب ته راشي، خپل غلامۍ او مزدورۍ ته بهانې لټوي تر څو ځان په مونږ باندې رښتینې واکمنان وبولي. صاحب دلته یو شوم په صفت یو افغان افتخار کوم چې افغانستان 42 مملکتو ته ماته ورکړي. دا یو افتخار د ټول لپاره دی که دغه ګوري دا ټول واوري په ولړ سر وایم په دې باندې افتخار کوم، مګر یو شی بل دی، دا په حساب د چی شي د مرز نه د باندې افتخارات مو دي. په داخل کې راځو بیا بیرته په داخل کې دا اوس فعلا بل چاره نه لرو د انتخاب. تاسو باور وکړئ دا کسان که په حساب د اوس دی خو د ناس کې خو د ناس په یو لوغمي ډوډۍ په شهران پاتې دي، اولادونه لوځي دي، دواړو خو ضربیل دي، امبولانس موټر شي نسته، ډاکټر نسته، ورته راسي چې بل اخره موږ په بد او بدترین کې یو انتخاب وکړو. دا اوس فعلا د شیش لپاره چې بل چاره نه لور غیر سولي راسي او بل په کیس سلوري سو مګم خاینان نه هغه غټان چې خیانت کړي چې دا غوي په حساب اولادونه ټول په خارج کې ناستي، هغه کسان چې په حساب میلیارډونه ډالر یوړل، میلیونونه ډالر یوړل. فرحي صاحب د افغانستان د کابل د ګوډاګۍ ادارې د چارواکو هغه خلک سیکولران چې 13 کاله دلته د امریکا د اشغال تر وزر لاندې ژوند کوه، فرار په کومه معنا؟ ولې دوی له افغانستان نه وځي؟ طالبانو دوی ته کوم ګواښ کړی ده؟ څه کړي دي چې دوی وځي؟ پرونه پورې ځان سیاسي فعال بله، طالبانو ته تور لیستونه کتل، طالبان غلامان او مزدوران بوله. نن د دې په خاطر وایي په افغانستان کې امن نشته، زه بل هیواد ته ځم. ولې په افغانستان کې خو دا 20 کاله امن نه و، موږ وژل کېدلو، زندانونه مو له خلکو ډک وو، دوی ته اوس دا ناامني ښکاره شوله، چیش ته وځي؟ ولې په افغانستان کې اوسي نه؟ دا خو دې خاطر دي صاحب، زه به تاسو ته وایم دا اوس زه ستاسو سره خبرې کوم، خپل کامره مې چالانه کړل په څه خاطر باندې؟ په دې خاطر چون په حساب دغه ورته په انګلیسي وایي سوشل فوبیا، یعنی ترس، یعنی بیر اجتماعي، د خلکو سره نه لرل نه لرم، چا ته خیانت نه کړی، د چا ظلم نه کړی، چا ته ضرر نه رسولی، خپل قوم ته نه رسولی، د چا مرګ و میر مو نه کړی، بیر هم نه لرم. په څه خاطر چې خیانت نه کړی؟ دا نن ورځ ولاړ په افغانستان د بیر نه لرم. دا کسان چې تشتي دغه خاینان دي چې دوی میلیارډونه ډالر یوړل، دوی په سب قتلعام وکړي، دوی بیګناه خلک بمبار کړل. دا کسان په حساب چی دي؟ دا باید محاکمه شي. د دوی هیڅوک طرفدار نه دی. هر یو افغان که د رښتیا افغاني هغه څه وایي هر هغه څوک چې په حساب ځان ته لیډر ویلی، ځان ته رهبر ویلی او خیانت یې کړی، وطن ته خیانت کړی، هغه باید محاکمه شي. کار څوک دی؟ هر سوي کوي. مایک مو خلاصوي لطفا، د لایف آداب مراعات کړئ. او دغه بل ورور اخره کې د لمبر 96 د ورور لمبر نه نوم دی ولیکه، ماته د موبایل لمبر نه لیکه، اخر کې د 096 د په دغه لمبر کې بیا راغلی بلاک کوم دی.
څه غواړي چې ثابت کړي مهرباني وکړئ. فرحي صاحب قدرمند اوسئ، تاسو نظر مو واورېد، کاش کې موږ ټول افغانان همدغه نظر وي. یقیني دلته موږ د چا په مرګ نه خوشحاله کېږو، دا چې طالبان جګړې ته مجبور شوي دي دا د دې وطن د دفاع په خاطر دی. اوس هم چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې سره په جنګ دي، د اردو عسکر وایي دا د اردو د عسکر ناکامي ده. دوی په خپله د امریکایانو خادمان دي، د امریکا ټوپک، د امریکا دریشي، د امریکا بوټي په پکړې لګیا دي. 18 کاله موږ ووژل، اوس د اسلامي نظام په وړاندې خنډ هم دوی دي. دوی دي چې د کابل ګوډاګۍ اداره د سموټي دیوالونو شاته د امن ژوند تېروي. که دوی د هغوی امنیت ونه نیسي، موږ سبا اشرف غني له مرۍ نه سواریانا چوک کې راځوړندوو. دا د کابل د ګوډاګۍ ادارې د عسکرو ناکامي ده. دا د دوی دا مردارې وینې دي چې تویېږي او هغوی په امن کې ناست دي. که چېرته دوی حقایق درکړي د اسلامي امارت له غازیانو او اتلانو سره یو ځای شي، خپل ټوپک، لنجرې، حامي ټانګونه، حتی هلیکوپټرې او طیارې دې ویسي د طالبانو سیمې ته، لاسونه دې جګ کړي او دې وایي موږ د ورور په صفت ځان سره زغمو، د ورور په سترګه ورته ګورو، د قدر په سترګه ورته ګورو. دا چې دا 18 کاله د امریکایانو غلامي او مزدوري کړې ده، لا هم حقوق غواړي، لا هم غواړي چې د اردو په صفات باندې واوسېږي. دغه اردو چې د ما کور ته امریکایان راوسته، دغه عسکرو چې د امریکایانو د اشغالګرو زمینه برابره شوه، همدغه عسکر د امریکایانو روزلي دي. دوی چې په کوم ذهن روزلي دي هغه نو بیا ټولو دنیا ته معلوم ده. دې ته ملا ګیر او پټکۍ جومات او منبر دښمن ښودلی. زه ورته یم نه، اشغالګر امریکایان، یهود او نصارا صلیبیان دي، موږ دښمنان دي. د اردو عسکر چې کله صلیبیانو روزلي دي هغه خپل اصلي کرښې کله هغه کوي. د اردو عسکر به هغه وخت به اردو د ما اردو وي چې د تمامیت ارضي د افغانستان نه دفاع وکړي. دلته په شین سترګو امریکایانو خپل د توپک شپېلۍ راوړی، لیکن دوی برعک امریکایان په ساپیړو وي، دوی ورته لاس مه اچوه. زه د اردو هېڅکله خپله لاسته راوړنه نه بولم. دغه د اردو عسکرو چې موږ وژلو، دغه د اردو عسکرو چې امریکایان زما کور ته راوسته، دغه د اردو عسکرو چې امریکایانو ته لاس مه اچوه، دغه د اردو عسکرو چې د دوی په وړاندې د دوی د سترګو په لید کې د دوی په موجودګۍ کې امریکایانو قرآن کریم په ډزو ویشته، دوی ورته کته. نو دا کله کېدلی شي؟ دغه د اردو عسکرو چې امریکایانو په سپي باندې کلمه ولیکله، دوی هېڅ غبرګون نه ښوده. جنرال صاحب یو پوښتنه ستا خبره بیخي درسته. ته ګورې ته یو افغان، زه یو افغان، زړونه د ټولو درد کړی، هر یو رنج لري، هر یو په حساب مړی او زخمی شهید ورکړی دی، په واقعیت ورکړی دی، کور نه سیمې ورکړی. ځکه دا اوس خپل د زړه درد ته قصه وکړم چې په حساب موږ باندې په فراه کې څه بمبارونه وسوه، یو ساعت نورې قصې دي، خو خیر افاره باندې یو قصه تاسو داسې وکړم واورئ. بالاخره ستا په نظر یعنې موږ څوک نه طالب کولی شي چې ټول په حساب د افغانستان لکه اردوی ملي یا پولیس یا د نورو ته دا د بینه وباسي، نه اردوی ملي کولی شي ټول طالب د بینه وباسي. اردوی ملي خو کوشش کړی ده فرعي صاحب، اردوی ملي لطفا دلته کوشش مه کوه. اردوی ملي اصلا دا نوم غلط ده. اردو ملي موږ نه ورته وایو، غلام او مزدور اردو. دوی خو 18 کاله موږ وژلي یو، لیکن موږ د انتقام حس نه لرو. موږ دا نه وایو چې موږ به اردو نه انتقام اخلو، عسکر نه به انتقام اخلو. موږ دغه وایو چې دغه عسکر چې د امریکایانو غلامي کړې، دغه مزدور اردو چې د امریکایانو ټوپک یې په وګاده، دوی د لاسونه جګ کړي، ټوپک لنجرې دې راوړي، موږ سره د یو ځای شي، موږ هېڅ مشکل ورته نه لرو. لیکن د ده قومنده چې د امریکا له سفارت نه د شړونګا او بړنګا دا یې سره علاقمندان موږ په زندانو کې ساتي. دا عسکر خو بیا زه نه شم زغملی، دا عسکر خو د ما د اوږو بوج ده، دته به تر کله پورې دا باید اول راشي، دا د طالبانو په اکاډمۍ کې واش سي، د ده مازغه ومینځل سي، دته افغانیت، اسلامیت دا ور زده کړلی شي، پس له هغه د اردو لیکو ته لاړ شي. دا یې خو غلام او مزدور روزل شوی، سبا چې دا یې ما سره د هېواد په ساتنه کې کینی، دا یې خو غلام ده. دا خو د وطن ساتنه، د اسلام ساتنه، د مقدساتو ساتنه اصلا دته ښودل شوی نه ده. دا یې خو یو مزدور ده، دا خو د امریکایانو غلام ده، د دوی ذهنیت غلام ده، دوی غلامان روزل شوي دي، دوی دا روزل شوي طالب، دښمن، تروریست ده. دا یې باید زه برینواش کړم، مکمل مازغه پې باندې ووینځم، وطنۍ مینه باندې لوی کړم، اسلام ورکویم، زده کړې ورکویم، مونځ ورکویم، اودس ورکویم. دا یې بیچاره په پوستو کې پوډر او ټرۍ وهلې ده، امریکایانو شراب ورکړي دي، ورته ویلي چې طالب د دښمن ده. دا یې خو سبا بیا ماته د دښمن په سترګه ګوري. دغسې اردو، کومه اردو که دې موږ په درد لګېدلې د داود خان په وخت کې موږ اردو درلوده، لکه سرې لښکرې راغلې، اردو خو جګړه نه ده ورسره کړې. دلته موږ سره پخوانی خلقي په لیکه کې ده. مهرباني وکړه ټانیوال صاحب، دا سړی پوهېږي. یو خبر بل ودرګه محبوب وروره، زه به په ډېر احترام بخښنه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو لمبر د ما د ډاکټر صاحب نوبت ما راته وایي، تا یې ورته خبرې کړي دي، پنجاپی ته مخکې پنجاپی اوس بیا افغان شاهین صاحب ته هماغه وکنه.
نه هغه نه یم ډاکټر هغه جنرال صاحب افغان صاحب ته وغږېدل افغان صاحب هم نه هغه نه دی وغږېدو مقصد پرې ډاکټر صاحب نوبت تاسو ور وغږېدل اوس هم ده مهربان بخښنه غواړم افغان وره فرعي صاحب ډاکټر صاحب فرعي صاحب قطع کوم ډېر خبرې وکړلې نه ودرګه فرعي صاحب پرې فرعي صاحب اوره تا مخکې وایي چې روحیات ویلې دي کنه تا ویل چې 15% زمونږ مغز د مغز باید خپل کنټرول کو مګر زمونږ د طب له نقطې نظره مونږ د اعصاب په ساختمان په هغه باندې 15% پویګو زیات نه پویګو ښه یو خبره نو دغه ته فکر وکړه چې ته به څومره دغه 15% ته د خپل دماغونو استفاده کوي دویم ګوره ته چې داس ته په ټول احترام ګوره زه ډاکټر یم خپل افغانستان ته نشم تللی چې الته مینه خانه خلاصه کوم کار وکم درې میاشتې مخکې به د لیدلې زمونږ خویندې ورونه میندې په ترخم بدر کې تر پښو لاندې شوې چې یوه ویزا واخلي د ډاکټرۍ دپاره لاړې شي په قسم خدای درته کوم چې زه تللی یم په 2010 کال کې افغانستان ته چې مینه خانه خلاصه کوم مفته مې دوایي هم وړې ده 15 کاله په جرمني اتریش چک ریپبلیک یم ټول ځای کې مینه خانې لرم زه نام یې د ډاکټر کریم تڼیوال او ته واچو پینتا کمپنی دا مربوطه زما ده ها لاړم حتی ما باندې چپا چوله دي خلکو چپا یې را باندې چوله چې ولې مفته تداوی کوم ولې هغه کوم چې خامخا د پنجاب نه مې پیسې نه وي راوړي او ته دا جرأت کولای شي ډاکټر صاحب یا هغه صاحب محبوب صاحب چې تلاړ شي اوس افغانستان کې کار وکړي خپل خلکو ته دا دوی خبره درېمه خبره هر هغه څوک زما په نظر زما هغه نظر دومره تغییر وکړي هغه وخت نه هر هغه څوک چې د افغانستان د اسلام پال ملت په ضد چې رهبری د افغانستان اسلامي امارت کوي ټوپک راخستلی باید له منځه لاړ شي هر څوک چې که پولیس دی که عسکر دی که هله بره دی دا چې تصفیه نشي په هغه وخت پورې هېڅ امکان لري چې افغانستان جوړ شي که بیا بیرته پرېښودل شول شلو کلونو بیا وروسته دغه پرازیتونه بیا بیرته راځي او هغه خلک چې تللي دي خارج ته د افغانستان امریکا او خارجي مملکتونو ورته ویزې ورکړي ټولو فامیلو هغوی باید تابعیت بیخي قطع شي د افغانستان دوی ملکیت ټول د شهیدانو بچیانو فامیلونو ته باید تسلیم شي نور مهرباني وکړه دا زما نظر دی وره باشه زه معذرت غواړم ما مخکې چې ول 15% ما ستاسو ته ونه مال ذهن یاد کړئ دا انسان ذهن چې دی 15% زما او ستا په لاس کې نه دی یعنی په خپل کار کوي لکه په حساب قلب شوش لکه دا اوس سترګې دا اوس خبرې هر شي چې کوده روانشناسي نظر 15% دا خالي ذهن دی دې کې هر شي چاچوي هغه بیرته اخلي لکه میموري غونډي دا ما او ستا په لاس کې میموري کې شار چاچوي هغه بیرته اخلي یعنی که څه خبره شي څه خبره کې بعد دا شي او بل خبره چې شوی چې ما تاسو ته یاد کړل چې راغلو په دابل نظر تاسو اخري چې هر څوک یو انسان نظر لري زه شخصا دغه ستا نظر سره په اخر کې دا مخالف یم په دې مخالف یم چې انسان یو موجوده چې تغییر خوري یو انسان موجوده جوړیږي یو انسان یو موجوده باید تکامل خو دولت شي او انسان موجوده چې دائم اشتباه کوي و خپل اشتباهان چې باید زده کی او لاس پر مرتب محترم فرعي صاحب دغه تجربه نه یواده ډاکټر صاحب دغه شل کاله چې دغه دولت او دغه اردو مغز هغه رشد نه کو نو په دغه درې ورځو کې چې رشد کړی دی ولې د مو سره دی ولې مو سره نه دی ته چې وایي چې د مجبوریت خو زم د مجبوریت راوتل د خپل وطن او د خپل دا څه مجبوریت یو ډوډۍ نه شاهین صاحب فرحي صاحب د څومره پیژنم د سره کله ساته بحث وسی د روانشناسۍ نه اوري دا روانشناس ډاکټر وای 2 دقیقو کې بعد د ما ذهن کې کار کړی عجیب روانشناسي ده روانشناسي زه وزل کېږم تر روانشناسي ډېر کمزور دی یو خبره پوښتنه کوم نه چې ډېر ځای پده مهرباني مبین صاحب بس کور د مجاهدینو دی نت د رښتیا څه ضعیف ده یا رب دا کمنټو کې د شان لیکي په خدای ورته زورېدلې وروره غږ دې نه راځي زورېدلې دا څه کوي قطع کابل نه واخلئ
اورې مبین اگر صاحب نشته اورېدلی شي. اورم، مهرباني او وکړئ. صاحب وغږئ. مهرباني. مبین صاحب ما ویل بس د نورو غلامانو خدا حق ده چې باید د نجیب ډاکټر نجیب په څیر سي، خصوصا د دغه څه بولي تا یو په اصلاح ډېر ښه نوم ورته ایښی و دا ګوډي ساري ته او بیا پر شړنګا بابا مننه زنده اوسه شړنګا بابا. او ما ویل داسې مجاهدینو په راتلونکي کې څنګه ارادي دي مطلب څنګه نظام به وي مو خو داسې ورته ډېر خوشحاله یقینا دلته یو ملګري مخته یو خبره وکړه چې د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې دي نو داسې د مجاهدینو په راتلونکي کې څنګه ارادي وي څنګه نظام وي څنګه فکر یې ده یاره ارادې ښې نه دي ارادې ډېرې و دي دا شړنګا باندې په حق کې خو رښتیا هم دغه دی ارادې د خلکو ته ښې نه دي. انشاءالله راځي مونږ خپل مولا ثانیه په ثانیه ساعت په ساعت شمارو بس دغه چې زمونږ اتلان زمونږ رښتینې مشران دوی راسې لبیک ورته وایي د افغانستان خاوره د افغانستان ولسونه د افغانستان ښاریان ټول ورته لبیک وایي سترګې په لار دي چې د طالب جان غوندې یو هستي را روانه ده انشاءالله زمونږ اواز به ورته رسېږي زمونږ غوښتنې به مني زمونږ ارمانونه به پوره کېږي نو انشاءالله العزیز امید شته دعاګانې به کوو خپل مشرانو ته چې الله پاک دې زمونږ مشران وځلوي په نړۍ کې چې زمونږ کوم هیلې او ارمانونه دي الله پاک دې وکړي چې د همدغه مشرانو په واسطه باندې پوره شي. خدای دې زمونږ مشران په دغه روان بهیر کې نه خجالته کوي نه دې خدای چاته کم راولي او انشاءالله د ټول مظلوم ملت دعا ورسره ده زمونږ مشران رښتینې مشران دي اتلان دي او د هر افغان په درد باندې دردمن خلک دي او انشاءالله دوی به مو تر منزله رسوي مونږ به د دوی لاسنیوی کوو د دوی هر امر مونږ په سر سترګو منو نه د مونږ مشران بې عسکرو دي نه بې فدایانو دي نه بې سرښندونکو دي نه بې اتلانو دي ټول لبیک ورته وایي د دوی یو امر ته انتظار یو خدا نخواسته که امریکا معمولي غلطي ترې نه وسوله دا وارې او تړون مات شو بیا به نو د دوی وضعیت ډېر خراب شي بیا اوربان موربان نشته وروره په دې مو سره پوه کم هر څه ښه پرېمانه لرو خو الله دې وکړي چې نور د مونږ دښمنان دغه درک کړی وي چې مونږ نه ماتېدونکي خلک یو مونږ ماته نه منو هېڅکله هو ځکه د دې هېواد ساتنه د مونږ فریضه ده دا هېواد به ساتو که څومره ککرۍ مونږ نه غواړي مونږ ورته تیار یو مونږ ورته لبیک وایو ټوټې ټوټې شو خپل دریځ نه به انشاءالله نه اورو مننه او راته معلوم ده بس نو د ما وخت هم نه ضایع کوم زما یو ملګری د مشال طالب صاحب هغه هم سلامونه درته وایي نور ملګري هم ډېر زیات سلامونه درته وایي خصوصا مبین صاحب تاته ډېر زیات سلامونه کوي قربان شم د مونږ هم سلامونه وخت ولرئ